الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. كتاب رياض الصالحين اتنوي نمبر باب دے. دا باب دے ببارہ دا دی کہ چی سنت عمل دے، دا عمل چی دا اختر منزت سڑیزی یا دا مریض تپوس لزی یا حج لزی یا جہاد لزی یا دا جنازی لزی یا دی سنور دا نیکی کارونا پا نو مستحب او سنت عمل د الله د پیغمبر طریقه دا و چې نو په یو لار باندې دا کس باید لاړ شي او واپسی په بل لار باندې وکي، د دې لپاره چې د عبادت هغه زینا او مقامات هغه د انسان لپاره په ژوند کې ډیر حاصل شي. دا یو سنت عمل دی. اختر مانځه د سړی زی او یا د مریض ته پوسله یا نور د نیکی کار پسې سړی زی، نو سنت عمل دار چې په یو لار باندې لاړ شي او په بل لار باندې دا به ته واپسی وکي. اول نمبر حدیث ته جابر رضی الله فرمای كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. نبی صلی الله علیه وسلم وو چې کله به د اختر وسوه د الله پیغمبر به لار بدلوله. لار بدلولو معنی دا چې په یو لار به عیدګاه ته تو او بیته چې مونږ به وشو د عیدګاه نه به د واپسۍ په حالت کې په همغه لار نه تو بیته په بل لار به تو. دا روایت د بخاری دی. دویم حدیث ته عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره. و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شجره په لار باندې با هغه به وتو، ويدخل من طريق المعرس او د معرس په لار باندې با بیرته مکی ته داخلي دو. معرس دا ذوالحلیفه کې یو زید وس په جمعات دی. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه مقام کې د سار منظم کړو، نو دا معرس زید معلوم زید دی. نبی صلی الله علیه وسلم با شجره په لار باندې تو او بیت بعد معرس په لار باندې راتو. و اذا دخل مکه، نبی صلی الله علیه وسلم چې بکله مکه ته داخلي دو دخل من الثنيه العليا. نبی صلی الله علیه وسلم با ثنيه العليا طرف باندې داخلي دو. ثنيه په عربی کې ویل کېږي هر یو هغه اوچت ځای چې په غرب باندې وي یا په لار باندې یو اوچت ځای دې ته ثنیه ویل کېږي. علیا معنا د مکی یعنی د مکی هغه اوچته برخه. نو معنا دا دغه ځای ته ویل کېږي حجون. حجون زید په مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ثنیه العلیا چې وسو حجون نوم ولکېږي د حجون وی. د الله پیغمبر چې مکه ته داخلي دونو په دغه ثنیه العلیا چې حجون نوم دی دی باندې د الله پیغمبر مکه ته داخلي دو. ويخرج من الثنيه السفلى. نبی صلی الله علیه وسلم به ته مکه نه کله وته مدینه ته وته، نو دا به ثنیه السفلى ورته وی چې داغي نوم کودن دی. کودا ورته ویل کېږي داغي طرف باندې نبی سلام وته. او سفلا یعنی د مکی هغه لاندې طرف چې هغه ته کودا ویل کېږي. کودا دغه زینوم دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم به ته پاغه باندې وته. یعنی الله پیغمبر چې با حج ته راغی یا دغه شان ته غزوه ته راغی، غزوه فتح مکه ته راغی، او نبی صلی الله علیه وسلم طریقه د داخلي دو مکه ته داوا چې هغه په یو لار باندې داخل شو، خو د وته په وخت کې بل لار باندې داخلي دو. وجه دا علما ذکر کوي، وجه دا چې تکله عبادت زیته ورزي مانځه ته حتی جمعه ته مرضی د عبادت یو ځای په یو لار لاړ شو بل لار لاړ شو په یو لار چې جمعه ته رالی به لار بدل کړ تک په وخت کې. وجه دا چې ورځ په قیامت باندې با دغه شاده رب العالمین د حساب په وړاندې به تا باندې د عبادت ډیر زینه پتا گواہی کوي چې الله دا سړی په ما باندې منزله تللی دی، الله دا بنده د مریض ته پوسټ تللی دی،
الله دا بنده په دې لار باندې په ما باندې قدمونه ایښي دي، جهاد ته تللی دی، په ما باندې حج ته تللی دی، عمرې ته تللی دی، یا په ما باندې یو د مسلمان جنازې ته تللی دی. نو د الله د پیغمبر طریقه دا وه چې کله به د الله د بندګۍ ځای ته تو په یوه طرفه تو او چې کله به بېرته هغه ځای نه واپس کېدو بل طرف به راتو. ځینې علما ذکر کوي یوه وجه دا ده چې وی ته په مختلفو خلکو باندې سلام واچې. یوه لار باندې راشي په یو طرف خلکو باندې هغې طرف باندې کوم دوکانونه کوم انسانان نو دغه شان ته سلام به واچې، بل طرف باندې چې لاړ شي هغه نورو خلکو باندې به سلام واچي. یا ځینې علما ذکر کوي یوه وجه پکې دا چې په یو طرف راځي دغه شان د امر بالمعروف نهي عن المنکر وکړي، څوک د نیکۍ کې کوتاهي کوي هغې ته ووایي چې مانځه ټیم دی، راځه د مریض تپوس ته لاړ شو. دې وخت کې دا عمل پکار دی. ناروا کېږي په یوه لاره باندې هغه ناروا منع کړي، نو کله چې لار بدله کړي بل طرف باندې کله ناروا ویني بله ناروا به دا د بېلې بندګۍ د رب العالمین وکړي. نو دې کې وجه دا ده ډېر علتونه دي. یو علت پکې دا چې دغه ځمکه چې ته پرې قدمونه ږدي ته پرې راغلی بېرته به ځي تا خپل ځان له هغه ځمکه ډېره کړه چې تا باندې به ورځ په قیامت ګواهي کوي چې الله دا بنده ستا بندګۍ ته راغلی په ما باندې او ښایسته قدمونه دې بنده اخیستي، نو هغې په ګواهي به الله ته د ګناهونه معاف کړي. الله دې په دې خبرو مو تاسو عمل کو توفیق راکړي. زموږ او ستاسو زندګي ژوند الله تعالی قرآن سره تابعداري عمل او خدمت کې تېر کړي. وصلی الله علی نبینا محمد.